سلامونه ملګرو، زه ورور راغلم او تاسو ته د یوې نوې کیسې سره راغلی یم. د دې فلم کیسه د منګولیا له یوې دښتې څخه پیلېږي چې د ختیځې اسیا تر ټولو لویه دښته بلل کېږي. یو شرکت دې دښتې ته د تیلو د استخراج لپاره راځي. وروسته معلومه سوه چې د دوی معلومات غلط وه، ځکه د دې دښتې لاندې هیڅ تیل نشته. نو دوی پریکړه کوي چې بیرته ولاړ سي. یو الوتکه رالېږل کېږي چې ټول کارکوونکي له دې ځای څخه یوسي. د الوتکې پیلوټ فرانک دی او ورسره یو مرستیال پیلوټ هم شته. ټول خلک خپل سامان اخلي، الوتکې ته خېږي او د خپل ښار بیجینګ پر لور باندې روانېږي. خو لږ وروسته دوی له سخت توپان سره مخ کېږي. مرستیال پیلوټ فرانک ته وایي چې الوتکه باید ښکته کړو او د توپان تر تېرېدو وروسته بیرته الوتنه وکړو. خو فرانک د ښکته کېدو څخه انکار کوي او الوتکه د توپان په منځ کې بنده پاتې کېږي. هغوی هڅه کوي چې د راډیو له لارې اړیکه ونیسي، خو هیڅ سیګنال نه و. په همدې وخت کې د الوتکې یو انجن خرابېږي. اوس فرانک پریکړه کوي چې په زور الوتکه ښکته کړي، خو مخې ته هیڅ شی نه لیدل کېږي. کله چې فرانک الوتکه ښکته کوي، د الوتکې د شا برخه له یوې ډبرې سره لګېږي. د دې ټکر له امله د الوتکې شاته دروازه خلاصېږي او یو کارکوونکی لاندې غورځي او پر هغه ځای باندې مړ کېږي. وروسته الوتکه هم پر شګو باندې راښویېږي او درېږي. تر هغه وخته چې الوتکه درېږي، دوه نور کسان هم ټپیان کېږي او پر هغه ځای باندې هغه هم مړه کېږي. اوس ټول پوهېږي چې دوی په دې خطرناکه دښته کې بند پاتې سوي دي. وروسته هغوی خپل ټول سامان ګوري او معلومه سوه چې یوازې د یوې میاشتې خوراک ورسره شته. په همدې وخت کې یو سړی وایي چې هغه کولی سي د دښتې څخه ووځي، ځکه چې هغه په ډېرو ځایونو کې ګرځېدلی دی. خو نور خلک ورته وایي چې دا د جولای میاشت ده، دلته دومره سخته ګرمي ده انسان ژوندی نسي پاتې کېدلی او سربیره پر دې هغه لاره هم نه پیژني. په پای کې هغه سړی هم قانع کېږي او وایي هو زه نسم کولی چې ولاړ سم. وروسته شپه کېږي او ټوله ویده کېږي. بیا هوا د طوفان له امله ډېره خرابه سوه. یو کس چې نوم یې جان ډیویس دی د تشناب لپاره د باندې وځي. د تیارې او طوفان له امله یې پښه د یوې ډبرې سره لګېږي او هغه لاندې رالویږي. د شګو طوفان او د تیارې له کبله هیڅ شی نسي لیدلی او لاره ورکوي. سهار ټول پوهېږي چې جان ورک دی. دوی هڅه کوي چې هغه پیدا کړي، خو هیڅ ځای یې نه پیدا کوي. بیا یوه ښځه پیلوټ ته ورځي او د هغه څخه پوښتنه کوي چې آیا رښتیا څوک به زموږ د ژغورلو لپاره راسي او که نه. پیلوټ ټولو ته وایي چې هیڅ څوک زموږ د ځای په اړه باندې نه پوهېږي، نو که د ژغورنې ټیم هم راسي نسي کولی موږ ته راورسېږي، ځکه چې موږ په بشپړ ډول سره لاره ورکه کړې ده. دا خبره چې دوی واورېدل د ټولې هیلې ماتېږي. هر څوک فکر کوي چې کیدای سي اوس هیڅ څوک هم د ژغورلو لپاره رانسي. د دې ناامیدۍ په منځ کې دوه کسان پریکړه کوي چې د مرستې د پیدا کولو لپاره د دښتې څخه ووځي. کله چې هغوی له اوبو سره روانېږي، پیلوټ یې مخه نیسي او وایي هیڅ څوک نسي کولی د دې ځای څخه اوبه یوسي. پر دې خبره باندې جګړه پیښیږي او د هغوی اوبه په مځکه باندې تویېږي او ضایع کېږي. په همدې وخت کې یو سړی چې نوم یې ایلیټ دی د ټولو مخې ته راځي او وایي زه یوه لار لرم چې موږ ټوله وژغوري. ما الوتکه په غور سره وکتله، که موږ د هغې پر ځای بیا سره یو ځای کړو، کولی سو یوه کوچني او نوې الوتکه جوړه کړو. په پیل کې ټول حیرانېږي، خو بیا یې په زړونو کې یوه نوې هیله پیدا کېږي. ایلیټ مخکې د الوتکې د ډیزاین په یوه شرکت کې کار کړی و. دا چې دې خلکو دا خبره واورېدل، ځینې یې چمتو کېږي، خو پیلوټ ورسره مخالفت کوي او وایي چې دا ناممکنه ده. بله ورځ یو سړی د دوی په پټه سره روانېږي. یوه ښځه غواړي د هغه پسې ولاړه سي، خو پیلوټ یې مخه نیسي او خپله په هغه پسې ورځي. په لاره کې پیلوټ هغه ځای ته وررسېږي چې الوتکه د ډبرو سره لګېدلې وه. هلته د هغه سړي مړی پیدا کوي چې مخکې د الوتکې څخه غورځېدلی و، خو پر بدن یې جامې نشته او مرمۍ یې شاوخوا پرتې دي. په همدې وخت کې هغه سړی هم راځي چې تښتېدلی و. هغه وایي زه و دې مړي ته د خپل ساعت د اخیستلو لپاره راغلی وم، ځکه هغه زما ساعت غلا کړی و، خو اوس زما ساعت نشته. دا معنا لري چې په دې دښته کې یوازې موږ نه یو، بل څوک هم شته. دواړه بیرته راګرځي او دا خبره نورو ته کوي. اوس پیلوټ هم مجبوره کېږي چې ویې مني د ایلیټ پلان د دوی وروستۍ هیله ده. ټول خلک د شپې کار پیلوي، ځکه چې د ورځې هوا ډېره ګرمه وي. خو یوه شپه کله چې دوی ویلډینګ کوي، ځینې د اور بسر کې د تیلو پر ډرم باندې لګېږي او هلته یوه لویه چاودنه کېږي. خوشبختانه چاته زیان ونه رسېدی، خو د هغوی ډېر تیل ضایع سوه. اوس دومره تیل ورسره پاتې دي چې یوازې یو ځل الوتکه کولی سي او صرف له دښتې څخه وتلی سي. د همدې امله دوی د ورځې کار پیلوي، که څه هم لمر ډېر سخت و. د الوتکې د بیا جوړولو تر ټولو سخت کار د وزر لګول دي. دوی یوازې یو چانس لري، که وزر ولویږي نو ټول زحمت به یې ضایع سي، ځکه چې کرین ماشین نه لري چې بیا یې پورته کړي. کله چې دوی د الوتکې وزر خوشي کوي، هغه زنځیر ماتېږي چې وزر یې نیولی و او وزر په چټکۍ سره ښویېږي او له الوتکې سره لګېږي. په همدې وخت کې یو سړی د الوتکې دننه ناست و چې د وزر د لګولو دنده یې درلودله.
هغه راوځي او وایي ما وزر ولګوي. په حقیقت کې کله چې زنځیر مات سو وزر سیده و هغه ځای ته ورغلی کوم ځای کې چې دوی باید لګولی وای. دا شیبه د ټولو لپاره د نوې هیلې په څیر باندې وه، ځکه اوس د الوتکې بشپړ جوړښت تیار سوی و. د دې بریا وروسته ټول خلک له خوشحالۍ څخه نڅا کوي لکه بیرته چې یو نوی ژوند ترلاسه کړی وي. اوس دوی باور کوي چې ښایي رښتیا هم له دې دښتې څخه وتلی سو او د هغه ځای څخه شګه هم لیرې کوي تر څو د الوتکې لپاره د پورته کېدو لاره پیدا کړي. خو قسمت هغوی ته د آرام ژوند فرصت نه ورکوي. ناڅاپه په اسمان کې سختې تالاندې کېږي، برېښنا ځلیږي او سخت باد الوتکه لړزوي. هغوی ویریږي چې که برېښنا پر وزر باندې ولګېږي نو د دوی ټول زحمت به ضایع سي، ځکه چې وزرونه له پټرولو څخه ډک دي او له همدې امله ټول له هغه ځای څخه تښتي. خو ایلیټ نه ځي، ځکه دا هر څه د ورځې او شپې په سخت کار سره جوړ کړي وه. کله چې برېښنا نږدې وه چې پر هغه باندې ولګېږي فرانک هغه راکاږي او دواړه ټوپ وهي. ایلیټ د فرانک له امله ژغورل کېږي. که چیرې په ایلیټ باندې یو څه وسي نو د الوتکې جوړول به ناممکنه وي. وروسته هغوی پر خپله الوتکه باندې د فینکس نوم ایږدي. دوی ډېر لږ وخت درلودی او اوبه هم ورسره کرار ختمېدلې. یوه شپه کله چې هغوی پر یوه لویه ډبره باندې خیږي نو ویني چې د هغې بلې غاړې ته یو څو کیمپونه دي او په اصل کې دا ټول قاچاقبران وو چې له یوه هیواد څخه و بل هیواد ته وسلې لېږدولې. فرانک وایي راځئ چې له هغوی څخه د اوبو غوښتنه وکړو. تر دې وروسته فرانک او د هغه یو ملګري د ټوپک سره د یوې ډبرې شاته پټېږي او دوه کسان د اوبو غوښتلو لپاره ښکته ورځي. کله چې هغوی له قاچاقبرانو څخه اوبه غواړي قاچاقبران پر دوی باندې ډزې کوي او یو کس وژني. دا چې فرانک دا حالت ولیدی نو له پاسه یې پر هغه باندې ډزې شروع کړې. ټول قاچاقبران ووژل سول خو یو یې ژوندی پاته سو او وتښتېدی. دلته د وژل سوي قاچاقبرانو له یوه سره هماغه ساعت و چې د ایلیټ د یو ملګري و، هغه ملګري چې د الوتکې څخه رالوېدلی و او مړ سوی و. یو قاچاقبر لا ژوندی پاته سوی وي. هغوی هغه نیسي او خپلې الوتکې ته یې راوړي. ټول وایي چې دا باید ووژل سي ځکه ده زموږ یو ملګری وژلی دی، خو فرانک یې مخالفت کوي. دوی ټوله بحث سره کوي خو ناڅاپه ایلیټ هغه قاچاقبر په مرمۍ سره وژني. دا کار فرانک ډېر غوسه کوي او ایلیټ وهي. اوس ایلیټ ډېر خفه سو او په غوسه سره یې وویل زه نور الوتکه نه جوړوم، زه دلته د لسو کسانو کار کوم او تاسو ټول یوازې ناست یاست. کیلي سمدستي ورته راځي او وایي موږ ستا پرته د الوتکه نشو جوړولی، موږ تا ته اړتیا لرو. ایلیټ هېڅ ځواب نه ورکوي. بیا ټول د هغه څخه غوښتنه کوي او هغه ته زارۍ کوي. فرانک هم راځي او د هغه څخه بخښه غواړي او ورته ویې ویل ته رښتینی مشر یې، مهرباني وکړه دا کار زموږ لپاره وکړه او موږ له دې ځای څخه وژغوره. دا چې ایلیټ دا خبرې واورېدلې نو راضي کېږي او ټوله بیرته د الوتکې په جوړولو سره شروع کوي. یو ورځ دوی د دوربین له لارې ویني چې هماغه قاچاقبر چې مخکې تښتېدلی و اوس بیرته له خپلو ملګرو سره راغلی دی، خو هغوی جرأت نه کوي چې رانږدې سي ځکه پوهېږي چې دا خلک اوس وسلې لري. قاچاقبران فکر کوي چې د دوی خواړه او اوبه به ژر ختم سي او کله چې دا خلک کمزوري سي نو برید به پرې وکړي. د همدې امله دا کسان په بیړه کې کار شروع کوي. په پای کې الوتکه بشپړه کېږي. په همدې وخت کې فرانک یوه مجله پیدا کوي چې په هغه کې د وړو او د لوبو د الوتکو ډیزاینونه جوړ سوي وي. ټولو ته معلومه سوه چې هغه ډیزاین چې ایلیټ جوړ کړی و د همدې وړو ماډلونو په کتو سره یې جوړ کړی دی. په حقیقت کې ایلیټ تل وړې ریموټ کنټرول الوتکې جوړولې خو هېڅکله یې یوه لویه الوتکه نه ده جوړه کړې. دا خبره چې ټولو واورېدل نو ټول اندېښمن سول. په ځانګړي ډول ایان ډېر غوسه سو. توپنچه یې راواخیستل او د ایلیټ پر سر باندې یې ونیوله او چیغه یې کړه تا موږ ټوله دوکه کړي یو، دا الوتکه به هېڅکله الوتنه ونه کړي، تا هېڅکله په خپل ژوند کې لویه الوتکه نه ده جوړه کړې. خو ایلیټ په پوره باور سره وویل زه ډاډه یم چې دا الوتکه د الوتلو وړتیا لري. په حقیقت کې وړې الوتکې جوړول لا ډېر سخت وي ځکه په هغه کې توازن تر ټولو مهم وي. فرانک سمدستي ایان ودروي. په همدې وخت کې یو سخت توپان راځي، زورور بادونه لګېږي او الوتکه لږ پورته کېږي. ټول حیرانېږي او پوهېږي چې دا الوتکه رښتیا هم الوتنه کولی سي. هغه هیله چې د دوی په زړونو کې مړه سوې وه بېرته ژوندی کېږي. خو د صحرا توپان دومره سخت و چې ټول الوتکه په شګو کې بندېږي. کله چې توپان ختم سو ټول په غم کې ډوب سول. فرانک دوی ته حوصله ورکوي او وایي موږ دا د سخت کار په زور سره جوړه کړې ده، دا به خامخا الوتنه کوي. بیا ټول الوتکه له شګو څخه راباسي او داسې ځای ته یې وړي چې هلته شګه کمه وي. بیا د الوتکې د چلنولو هڅه کوي خو انجن لږ وروسته بندېږي. هغوی بیا هڅه کوي او بالاخره انجن چلانده کېږي. کله چې د انجن غږ اورېدل کېږي قاچاقبران له وسلو سره په خپلو اسونو باندې منډې وهي او د دوی خواته راځي. دوی ټول سمدستي د الوتکې وزرونو ته ورخېږي ځکه چې د دې الوتکې ډیزاین داسې جوړ دی چې دننه ځای نشته. دا په اصل کې یوه وړوکې الوتکه وه چې د یوې لویې الوتکې له پرزو څخه جوړه سوې وه. الوتکه په تیز رفتار سره پر لاره باندې منډه وهي
قاچاقبران له شا د خوا څخه ډزې پرې کوي، خو خوشبختانه پر دوی باندې هیڅ مرمۍ نه لګېږي. کله چې د ځغاستې لاره ختمیږي، قاچاقبران فکر کوي چې اوس به دا خلک نور ژوندي پاتې نه سي، خو په بله شېبه کې فینکس د لاندې ځای څخه راپورته کېږي او د اسمان په څوکو کې الوتنه کوي. ټوله په خوشحالۍ سره چغې وهي، ځکه چې د یوې میاشتې سخت کار یې نتیجه ورکړه. هغوی د مرګ له خولې څخه راوتښتېدله او له هغې خطرناکې صحرا څخه ژوندي راووتل، له داسې ځای څخه چې خلک فکر کوي د دې ځای څخه وتل ناممکنه دي. په پای کې د ایلیټ انځور موږ په یوه مجله کې وینو او پر هغه باندې لیکل سوي وه د ناسا نوې هیله، او فلم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. که مو ویډیو خوښه سوې وي، ویډیو لایک او شیر کړئ، زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ښایستې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.